په خوب کې مار لیدل یو له هغو خوبونو څخه دي چې ډیری خلک یې تجربه کوي او دا ډول خوب مختلف تعبیرونه لري چې د خوب د حالت رنګ انداز او مار سره ستاسو د چلند پورې اړه لري. مار په خوب کې اکثره د دښمن حسد فتنې یا ستونزې نښه ګڼل کیږي. دا ښایي د چا بد نیت خطرناک حالت یا پټ دښمن ته اشاره وي. که مار وویني او تا ته کوم ضرر ونه رسوي دا ښیي چې دښمن شته خو ته ترې محفوظ یې. کیدای شي تا به یو پټ خطر پیژندلی وي او ځان به ترې ژغوري. که تا مار وواژه دا د بریا نښه ده. ته به خپل دښمن یا ستونزه له منځه یوسي. د بدنیت خلکو پر وړاندې به قوي ودرېږي. که مار تا وچیچي دا خطر ته اشاره کوي. امکان لري چې په چا به اعتماد وکړي خو هغه به تا ته ضرر درکړي یا دا د ناروغۍ نښه هم کیدای شي. که مار له تا تېښته کوي دا ښیي چې دښمن له تا ویریږي یا ته د یوې ستونزې کنټرول ترلاسه کوي. د مار رنګ تور مار ډیر قوي او خطرناک دښمن یا ژورې ستونزې. سپین مار ښایي یو څوک چې نرم ښکاري خو پټ شر لري. زرغون مار د حسد یا خیانت اشاره. سور مار د فتنې یا شهواني فتنې نښه ده. د ابن سیرین رحمت الله علیه له مخې مار په خوب کې اکثره د بادشاه دښمن یا کافر ته اشاره کوي خو که یې وژني نو دا د هغه دښمن پر ضد د بریا علامه ده.